السلام علیکم ګرانو مینوالو، ستاسو ورور ستاسو ملګری سرتاج محمد سرتاج یم د اس ام اس ټي وي د طرف نه تاسو سره مخ یم او په پروګرام کې را سره شهاب صاحب میلمه دی. نو زه شهاب صاحب ته په پروګرام کې بلنه ورکوم. ډیره مننه سرتاج محمد سرتاج صاحب ستاسو چې تاسو موږ له وخت راکو او موږ هم د مینوالو سره مخامخ کړو. د ټولو نه مخکې به درته زه یو دوه شعره ووایم. ارشاد وی دلته د مړو قدر شته خو د ژوندو نشته دی، او دلته واده شته خو عمل په دې وادو نشته دی، او د مړو کفن دپاره 10 لکه روپۍ نغدي دي خو 10 روپۍ پکې مریض له تر مودو نشته دی. مننه چې دا یو غزل دی. مطلب ده وی خوشحالي درته بیان کم او که غم درته بیان کم، د زقوم قصه شروع کم که د مم درته بیان کم. او بل شعر دی سرتاج صاحب، وی وخت زمونږ سره ملګرو قسمه قسم کانې وکړې، نو د رڼا حال درته ووایم که تورتم درته بیان کم. او چې د زړه په باغیچه مو لکه پرخه ورینده شي، نو په رباب کې زیر راواخلم که نه بم درته بیان کم. او د چا لاسو کې چړي دي د چا لاس کې تماچې دي، د چا لاسو کې چړي دي د چا لاس کې تماچې دي، نو زه د غرونو فریاد وکم که د سم درته بیان کم. او نن مالیار مې په ګلشن کې میوهدار بوټي وباسي، نو ټول هیواد درته څرګند کم که نه چم درته بیان کم. او اسب سے بل شعر دی، وی هر وګړی د قام شل کوي هر وګړی بې روزګار کوي، هر وګړی د قام شل کوي هر وګړی بې روزګار کوي، نو د دې ټک په رقیب وکم که صنم درته بیان کم. او مقطع ده جی، وی شهاب وای رنز معلوم که نو علاج به آسان شي. احساس سے با شهاب وای رنز معلوم که نو علاج به آسان شي، نو بیا شربت ترته نسخه کم که مرهم درته بیان کم. ډیره مننه جی. بل کلام راته ښه جی، دا بل یو غزل دی جی سرتاج صاحب ستاسو په فرمایش باندې. غزل مطلب ده وی د زړه سودا به مې مزغو ته نقصان ورسوي، د زړه سودا به مې مزغو ته نقصان ورسوي، او نادان زړګی به هوښیار سر ته تاوان ورسوي. سرتاج صاحب د زړه سودا به مې مزغو ته نقصان ورسوي، او نادان زړګی به هوښیار سر ته تاوان ورسوي. مینوش صاحب وی قافلې لوټ شي چې رهبر یې د ډاکوانو مل وي، قافلې لوټ شي چې رهبر یې د ډاکوانو مل وي، خو په اخلاص هر سالار منزل ته کاروان ورسوي. او بل شعر دی جی، وی د نیک عمل په برکت څوک تر اسمانه لاړ شي، د نیک عمل په برکت څوک تر اسمانه لاړ شي، خو څوک په خراب عمل پاتال ته شیطان ورسوي. مننه جی. او حبیب صاحب وی د چا ټول عمر د منزل په لور سفر کې تیر شي، د چا ټول عمر د منزل په لور سفر کې تیر شي، خو څوک د منصور په شانتې دار ته جانان ورسوي. د چا ټول عمر د منزل په لور سفر کې تیر شي، څوک د منصور په شانتې دار ته جانان ورسوي. او ګایل صاحب وی دا هم انسان دی چې حیوان د ځان نه غوره ګڼي، دا هم انسان دی چې حیوان د ځان نه غوره ګڼي، خو دا هم انسان دی چې حیوان ته انسان ورسوي. دا هم انسان دی چې حیوان د ځان نه غوره ګڼي، خو دا هم انسان دی چې حیوان ته انسان ورسوي. او شعر دی مینوش صاحب، وی څوک د غم اوښکې په رخسار باندې برسیره نه کړي، څوک د غم اوښکې په رخسار باندې برسیره نه کړي، خو څوک په خپل لاس باندې لمن ته ګریوان ورسوي. مننه جی سرتاج صاحب. څوک د غم اوښکې په رخسار باندې برسیره نه کړي، خو څوک په خپل لاس باندې لمن ته ګریوان ورسوي. مننه جی مننه. اسف صاحب څوک د غم اوښکې په رخسار باندې برسیره نه کړي، خو څوک په خپل لاس باندې لمن ته ګریوان ورسوي. او بل شعر دی جی، وی دا خلق څه کوي ملګرو څه کوي دا خلق، دا خلق څه کوي ملګرو
څه کوي دا خلک دوی په خپل لاس د امانت ځای ته خان ورسوي سرتاج صاحب ډېر ښه دی صادق صاحب دا خلک څه کوي ملګرو څه کوي دا خلک دوی په خپل لاس د امانت ځای ته خان ورسوي او په موجوده حالاتو سوچ وکړئ خو لرې مه ځئ حبیب صاحب په موجوده حالاتو سوچ وکړئ خو لرې مه ځئ موږ د دې هر څه ذموار تر خپل ځان ورسوي په موجوده حالاتو سوچ وکړئ خو لرې مه ځئ موږ د دې هر څه ذموار تر خپل ځان ورسوي او صدر صاحب مقطع ده چې شهابه مه بلوه شمې د ړندو محفل کې شهابه مه بلوه شمې د ړندو محفل کې تا به په دې جرم زندان ته دوران ورسوي ډېره مننه جي ډېر ښه کلام دی مینوس صاحب شهابه مه بلوه شمې د ړندو محفل کې تا به په دې جرم زندان ته دوران ورسوي ډېره مننه جي او دا ستاسو سرتاج صاحب په فرمایش باندې ښه یو غزل دی جاوید صاحب ته زموږ نه لرې ناست دی خو زړه دې زموږ سره نږدې دی یوسفزی صاحب د غزل مطلع ده جي او د حبیب صاحب خوښ غزل دی دا وی زه د غم نه ناشنا وم تا د غم سره اشنا کړم زه د غم نه ناشنا وم تا د غم سره اشنا کړم ستا د چم نه ناشنا وم تا د چم سره اشنا کړم او بل شعر دی جي وی زه ساده بوله سړی وم څه په خوږ او څه په تریخ وم سرتاج صاحب زه ساده بوله سړی وم څه په خوږ او څه په تریخ وم نو تا زقوم سره اشنا کړم او تا د مم سره اشنا کړم احساس صاحب زه ساده بوله سړی وم څه په خوږ او څه په تریخ وم نو تا زقوم سره اشنا کړم او تا د مم سره اشنا کړم او بل شعر دی سرتاج صاحب وی ستا د درد لار مزل کې په قدم قدم ټکر دی ستا د درد لار مزل کې په قدم قدم ټکر دی نو تا د ګرانو نه واقف کړم تا د سم سره اشنا کړم ګایل صاحب بل شعر دی وی زه د عشق په نشه کې د رسمونو نه ورتېر شوم زه د عشق په نشه کې د رسمونو نه ورتېر شوم نو په قصه خبر نه وم تا غنم سره اشنا کړم سرتاج صاحب ډېر ښه شعر دی شهاب زه د عشق په نشه کې د رسمونو نه ورتېر شوم نو په قصه خبر نه وم تا غنم سره اشنا کړم او بل شعر دی جي وی د رخسار په تماشه دی فکر وړمه خولې ته د رخسار په تماشه دی فکر وړمه خولې ته نو تا د ګل سره اشنا کړم تا شبنم سره اشنا کړم د رخسار په تماشه دی فکر وړمه خولې ته نو تا د ګل سره اشنا کړم تا شبنم سره اشنا کړم او صدر صاحب وی ای د امن جاگیردارو د انصاف تقاضې څه شوې ای د امن جاگیردارو د انصاف تقاضې څه شوې نو ما قلم سره اشنا کړی خو تاسو بم سره اشنا کړی سرتاج صاحب ډېر زبردست ای د امن جاگیردارو د انصاف تقاضې څه شوې نو ما قلم سره اشنا کړی خو تاسو بم سره اشنا کړم او مقطع دی جي وی د زړه کور کې مې شهابه حال د زړه د سر معلوم کړه د زړه کور کې مې شهابه حال د زړه د سر معلوم کړه نو ما خو ځان سره اشنا کړې خو تا صنم سره اشنا کړه بیا ووایه دا مقطع شهاب صاحب سرتاج صاحب مننه جي د زړه کور کې مې شهابه حال د زړه د سر معلوم کا نو ما خو ځان سره اشنا کړې خو تا صنم سره اشنا کړم او زه د غم نه ناشنا وم تا د غم سره اشنا کړم ستا د چم نه ناشنا وم تا د چم سره اشنا کړم دا بل یو غزل دی جي وی مینو صاحب ګایل صاحب یوسفزی صاحب حسب صاحب مطلع ده جي
دا ټولو ته ډالۍ دا ټولو ته ډالۍ دی او صدر صاحب ته پکې دا لومبی شعر ډالۍ دی دا مطلع حبیب صاحب وی ملګرو بل څوک نه دی خو جانان زما قاتل ملګرو بل څوک نه دی جانان زما قاتل خو جانان زما قاتل دی او پردي به مې څه وکړي خو خپل ځان زما قاتل دی احساس صاحب ملګرو بل څوک نه دی خو جانان زما قاتل دی او پردي به مې څه وکړي خو خپل ځان زما قاتل دی نو زه هسې د رقیب او د ریبار نه ګیله من یم زه هسې د رقیب او د ریبار نه ګیله من یم زه هسې د رقیب او د ریبار نه ګیله من یم ملګرو وهم وخوړم ګمان زما قاتل دی قایل صاحب دا کوم خیال دی زه هسې د رقیب او د ریبار نه ګیله من یم ملګرو وهم وخوړم ګمان زما قاتل دی او سرتاج صاحب شعر دی وی د بل د غم په درد مې خپل زړګی زرې زرې کړو د بل د غم په درد د بل د غم په درد مې خپل زړګی زرې زرې کړو د بل د خوشحالو دغه ارمان زما قاتل دی د بل د غم په درد مې خپل زړګی زرې زرې کړو د بل د خوشحالو دغه ارمان زما قاتل دی او سبزی صاحب وی زره زره نفرت مې کړو جارو د زړه د کور نه زره زره نفرت مې کړو جارو د زړه د کور نه د مینې د لحظې لحظې تاوان زما قاتل دی حبیب صاحب زره زره نفرت مې کړو جارو د زړه د کور نه د مینې د لحظې لحظې تاوان زما قاتل دی او شعر دی سرتاج صاحب وی کوي دهشتګردي چې په کشمیر او فلسطین کې کوي دهشتګردي چې په کشمیر او فلسطین کې ډالري چې په سر خوري د افغان زما قاتل دی ډېر زبردست دی احساس صاحب کوي دهشتګردي چې په کشمیر او فلسطین کې ډالري چې په سر خوري د افغان زما قاتل دی او مقطع راځي سرتاج صاحب وی شهاب کم په ځان او په نړۍ کې ګناهګار کړم شهاب کم په ځان او په نړۍ کې ګناهګار کړم په غون جهان کې نن چې نوم د خان زما قاتل دی دا بیا ووایه دا سرتاج صاحب شهاب کم په ځان او په نړۍ کې ګناهګار کړم په غون جهان کې نن چې نوم د خان زما قاتل دی او ملګرو بل څوک نه دی خو جانان زما قاتل دی او پردي به مې څه وکړي خو خپل ځان زما قاتل دی ډېره مننه جي د الله په امان